د الله تبارک و تعالی را لیږل سوی پیغمبر خاتم النبیین سید المرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم عمل مشته ښوولی دی او یا خاتم النبیین کوم عمل کړی دی هغه عمل چې سړی د ده پر طریقه باندې وکړي دې ته دین وایي. کله کله یو انسان یو عمل کوي خو د انسان عادت وي، یا کله کله سړی یو عمل ترسره کوي د یو وطن یا د یو علاقې رواج وي. کله کله به سړی یو کار کوي چې پوښتنه ځینې وکړي چې ولې یې کوې، نو دی په جواب کې دا درته ووایي چې دا د الله د رسول طریقه ده. دغه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه په دې باندې الله جل جلاله د انسان سره راضي کیږي. حتی الله تبارک و تعالی د بعضې قومو په باره کې یو آیات نازل کړی دی. یو څه قومونه یا یو څه خلک داسې وه دعوه یې دا کول چې موږ د الله تبارک و تعالی سره محبت لرو. نو الله جل جلاله دوی دغه خلکو چې دا دعوه کوله د پیغمبر خبره یې نه منله. د پیغمبر چې کم پیغام به د الله جل جلاله له طرف ورته راوړی و د هغه په خلاف باندې به ودرېدله، د ده طریقه یا د ده لاره یې مردوده بلله او دعوه یې بیا دا کوله چې موږ د الله تبارک وتعالی عاشقان یو، موږ د الله جل جلاله سره محبت لرو. نو الله تبارک وتعالی د دې خلکو په رد کې یو آیات نازل کړي، پر دغه خلکو باندې رد وکړي، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. بس اسانه خبره سوله، در قیامته پورې د ټولو خلکو د سوال جواب سو. ای پیغمبره ته دا خلکو ته ووایه، ای محمده ته دا خلکو ته ووایه که چیرې دا خلک د الله سره محبت لري، د الله محبت مشروط دی په دې باندې چې د رسول الله طریقه خپله کړي. بس اسانه خبره سول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه چې چا کوله دا د الله تبارک وتعالی سره بس محبت دی. ښه اوس نو سوال دا دی، لکه دا زموږ او ستاسې په زمانه کې اوس دا د ملحدینو یا د بېدینو خلکو کار دا دی چې خلک د الله تبارک وتعالی د عبادت سره وګرځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې راوګرځي. ګورې زه ډېر تفصیلي نظم خو زم د دې معاشرې سړی یم، په ډېرو شیانو باندې خبر یم، خو زه به داسې اجمالي خبرې وکړم انشاءالله تعالی زموږ او ستاسې د ټول لپاره به ډېرې فایدهمنې. ډېر خلکو ته یو کار وایه دا ولې نه کوه، یاره سنت عمل دی، فرض خو نه دی، نو یو واجب خو نه دی، فرض خو نه دی، نو سنت عمل دی، نوم یې وکړي څه پروا نه ده. د دې ټولو خلکو د سوال جواب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ یو سنت داسې نه دی چې هغه بې قدره دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ یوه طریقه، کې د لمانځه طریقه ده، کې د ذکر طریقه ده، کې د خیرات د کولو طریقه ده، کې د حج د کولو طریقه ده، کې د نوافلو د کولو طریقه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ یوه طریقه داسې نه ده چې هغه بې قدره ده. په ادنا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ سنت ورته وایو، پر دې باندې الله تبارک وتعالی له سړي څخه راضي کېږي. یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم. الله رب العزت وایي د رسول الله طریقه چې دې خپله کړله، دوه انعام الله جل جلاله درکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه چې دې خپله کړله، دوه انعام الله په قرآن کې تا ته ذکر کړل. یو دا دی یحببکم الله، الله رب العزت ولا تاسې سره محبت کړي. نو الله چې د الله محبوب چې سوې، الله محبت در سره شروع کړي، پر الله چې ګران سوې، نو دا یقیني خبره چې الله رب العزت به د جهنم او جنت ته بیایي. ویغفر لکم ذنوبکم. دویم انعام دا دی د رسول الله طریقه دې خپله کړل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره، د ده سنت، الله جل جلاله به دې ګناه معاف کړي. دلته موس دا خبره در دې ځایه پورې کوم. د انس رضی الله عنه سره روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل، وایي تاسې پیشلمی کوئ، تسحروا فإن في السحور برکت. تاسې پیشلمی کوئ ځکه د پیشلمي په کولو کې الله رب العزت مؤمن ته برکت اچي. د برکت اسانه معنا نو موږ دا کوو چې نو سړی په نس موړ سي، دا معنا یې نه ده چې په نس باندې موړ سي. نو خو ډېر دی خلک دیګر سره وږي کېږي، نو هغه پیشلمی هم نه دی کړی دی، نه وږي کېږي. د دې دا معنا نه ده. په پیشلمي کې برکت دی. څه معنا؟ د دې به ته در ټولو زبردسته معنا یې دا ده چې په پیشلمي کې برکت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده
الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو په خپلولو باندې په عمل کولو باندې دی الله جل جلاله د دنیا ژوند هم درته اسانه کړي د آخرت را روانه زندگی دې الله رب العزت درته اسانه کړي. بس دا یې شمانه د یقیني خبره ده چې سړی پیشلمۍ وکړي زموږ او ستاسو د اسلام مطابق ډوډۍ وخوري چای وکړي نو دا سړی بیا نه تږی کېږي نه وږی کېږي ورځ اسانه ورباندې تېرېږي. دا خبره یقیني ده. لیکن در ټولو بهترین تشریح د رسول الله طریقه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه چې تا وکړله دا خو ظاهري فایده سول. باطینی فایده یې هغه ده چې په قرآن کې الله رب العزت وایي نو الله به له تا سره محبت وکړي او الله رب العزت به دې ګناه معاف کړي. نو موږ کله کله د ډېرو خلکو طبیعت دا رقم یو یاره پیشلمۍ زه نه کوم. نه پیشلمۍ خو ته مه کوه. ستا ضرورت نشته ورته ته دې ته ضرورت نه لري چې یا خوړل وکړه یا څښل وکړه نه د چایو ته ضرورت شته نه ډوډۍ ته. خو صرف په دې نیت راپورته سه چې دا زما د پیغمبر طریقه ده نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه مې وکړله مزید دا دی ظاهري ماته لږ فایده ورسېدله یا ډېره فایده ورسېدله هغه بیا جلا خبرې دي. دا رقم ډېر شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه. بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې څه طریقه ده؟ دا طریقه ده. زه دا کوم ظاهري ماته لږ فایده رسېږي که ډېره فایده. لکه کله کله زما بعضې ملګري ماته دا وایي د حجامې په باره کې حجامه به تاسې پېژنئ هغه وینه چې سړی خپل بدن څه په یو خاص کیفیت طریقه باندې کاږي. ډېر خلک دا وایي یاره ما وکړل فایده یې نه راته وکړل. یاره که فایده کړي که نه یې کړي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خو ده نه. اوس په زورونو انسانانو ته فایده رسېدلې د بعضې خلکو ته ظاهرا فایده نه ده رسېدلې نه دی رسېدلې. ما خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وکړل ما ته خو دا فایده منه ده. ما خو یو بهترین عبادت وکړي او پر بهترینه طریقه مې وکړي. هغه د چا طریقه ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دا یو روایت دی د بخاري او د مسلم.